یو وخت په یوه لرې کلي کې یو بېوزله خو زړور هلک اوسېده. د هغه نوم حمید و. حمید هره ورځ خپلې مور سره په کرونده کې کار کوه، خو د هغه زړه له لویو خوبونو ډک و. هغه به تل ویل یوه ورځ به زه داسې کار وکړم چې ټول کلی ورباندې فخر وکړي. یوه ورځ کلي ته خبر راغی چې د غرونو له هغې غاړې نه یو لوی سیلاب را روان دی. خلک ویرېدل ځکه چې مخکې هم سیلابونو د هغوی کورونه ویجاړ کړي وو. حمید ولیدل چې خلک یوازې دعا کوي خو هیڅوک عملي کار نه کوي. حمید څو ملګري راټول کړل او ویې ویل که موږ د سیند پر غاړه شګه او تیږې کیږدو کیدای شي د اوبو زور کم شي. ځینو مشرانو پرې وخندل خو حمید نه نهیلی کېده. ده او د هغه ملګرو ټوله ورځ کار وکړ. شګې نه ډکې بوجۍ یې یو بل پسې کېښودې. کله چې سیلاب راورسېد اوبه ډېرې لوړې شوې، خو هغه ځای چې حمید او ملګرو یې بند کړی و کلک ودرېد. د کلي ډېر کورونه خوندي پاتې شول. خلک پوه شول چې د یو کوچني هلک زړورتیا او هوډ څومره ارزښت لري. له همغه ورځې وروسته حمید یوازې یو عادي هلک نه و، هغه د کلي یو سمبول شو او کلیوالو زده کړل چې که یو څوک باور او عمل ولري نو لوی بدلون راوستلی شي.